په کندهار کې باغ لرونکي وايي د اورښتونو له برکته به یې سږ کال د حاصلاتو کچه او ګټه څو برابره زیاتوي. باغ لرونکي وروستي اورښتونه د تیرو 15 کلونو په پرتله بېسارې بولي او هیله لري چې د مځکو د حاصلاتو پر زیاتوالي به یې اغیز ډیر وي. دا وروستي بارانو ته موږ ډېر ښه خوشحاله یو. کال ښه آباد شو، ښه د خیر بارانونه وسوله، نو راتلونکی کال چې دی ښه آباد شو او موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه حاصلات به هم وکړي، اوبه هم ډېرې شولې، نو راتلونکي فصل به انشاءالله ښه خوندور وي. فصل خو نو خدای خبر دی، موږ خو نو ډېر خوشحاله یو. واجورېده داسې خوند راکوي چې څه د ټول توانو څخه خلاص. بل خوا د اورښتونو له برکته ډیری کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. کارګر وایي که اورښتونه وسي او کال او باد وي، دوی ته به د زیات وخت لپاره د کار زمینه برابره وي. او بارانونه انشاءالله موږ ته ډېره د کار زمینه برابره کړې ده. شش کال انشاءالله تعالی کار آباد دی، موږ ته دا کارونه پیدا کړل او کال ډېر آباد دی. انشاءالله شش کال کار ډېر آباد دی. الحمدلله الله پاک شش کال ډېر باران وکړي. د خلکو ویله چې معنا وچکلي جو دا 7 کاله به باران نه وسي، موږ 6 کاله الحمدلله خدای پاک ښه بارانونه وکړه، د خیر بارانونه. نو موږ دغه باران په زیرا سره دا دلته خپلو پایبیلو ته سره ولاړ. موږ دغونه خوشحاله یو چې بالا په دا 14 کاله کې دغه خوشحالي نه ده لکه 6 کال چې ده ښه د خیر بارانونه چې دا باران سوی دی. یو لم بیکاره نشته، اتمنو په دې په یو کار نه په یو کار لګیږي. دا ډېر د شکر سات. د کرنې مسؤلین وایي په کندهار کې د اورښتونو کچه 200 میلۍ ته رسېدلې چې دغه ولایت د یو آباد کال لپاره 180 میلۍ اورښت ته اړتیا لري. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سیدي وایي وروستیو اورښتونو که څه هم زیانونه واړول، خو د کرنې په برخه کې له ځان سره ښه زیري هم درلودل. خوشبختانه سکاله چې کوم اورښتونه په کندهار کې وشو ډیر ښایسته زیري لري، ولې بدبختانه باید ووایم چې بعضې زموږ وطنواله متضرره شو، د هغوی باغونه یې ویوړه، کورونه یې ورته وران کړه. خو نه، موږ د زراعت د ریاست او د زراعت نګاه نه چې ورته ګورو، یو آباد کال لرو د خیره سره. دې سره زموږ د ځمکې اوبه هم راپورته کیږي او همدارنګه د الې بند هم د خیره سره ډک شوی چې 7 ولسوالۍ ته اوبه ورکوي. کندهار چې د افغانستان یو له زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي، 80% اوسیدونکي یې په کرنه بوخت دي. د سږني اورښتونو له برکته همدارنګه ډیری بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي او په کرنه یې بیا پیل کړی دی.